سلام ستړي مشه وخت مو په خیر ډیرو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست مودي وایي هیواد یې له هغې سولې ملاتړ کوي چې د افغانانو لپاره د منلو وړ وي د هند لومړي وزیر نریندرا مودي دا څرګندونې په نیوي ډیلي کې د ملي مسلې عالی شورا له رئیس عبدالله سره په لیدنه کې کړې دي او بل مهم خبر ده چې چین هیواد د افغانستان له عامې روغتیا وزارت سره د $1 ملیون امریکایي ډالرو په ارزښت د طبي توکو مرسته وکړه د طبي توکو دغه محمولان نن د حامد کرزي په هوایي ډګر کې په افغانستان کې د چین د سفیر لخوا د ولسمشر دویم مرستیال په حضور کې د عامې روغتیا سرپرست وزیر محمد جواد عثماني ته وسپارل شوه محمد جواد عثماني د چین له پرله پسې مرستو مننه وکړه او زیاته کړه چې که څه هم اوس په افغانستان کې د کرونا لومړنۍ څپه کنټرول شوې ده خو د دویمه هغې د راتلو خطر لا موجود دی چې د کنټرولولو لپاره یې پوره چمتوالی نیول شوی دی د ملي مسلې عالی شورا رئیس عبدالله له هندوستان وروسته ازبکستان تاجکستان چین او ایران ته د افغان سولې لپاره د سیمه ییز ملاتړ جلبولو په موخه سفرونه کوي د عبدالله ویاند ویلي چې دغه سفرونه د یاد هیوادونو د مشرانو په رسمي بلنو ترسره کیږي د افغانستان د ملي مسلې عالی شورا رئیس عبدالله هندوستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار سره د دواړو هیوادونو د اړیکو او د افغان سولې پروسې په تړاو بحث او خبرې کړې دي ازبکستان وایي ټول هیوادونه باید د افغان سولې لپاره ګډې هلې ځلې وکړي د راپورونو له مخې ازبکستان او برټانوي چارواکو پر افغان سوله خبرې کړې دي او دواړو هیوادونو په دې برخه کې د سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو پر ګډ کار ټینګار کړی دی راپورونه وایي چې د ازبکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ غړو د ازبکستان او برټانیا د بهرنیو چارو وزارتونو د اساسو په حضور کې پر افغان سوله خبرې اترې کړې دي قدرمنو لیدونکو لاند خبرونه هم دلته پای ته رسیږي تر بیا ښې چارې